د ولس زور د خدای زور. طالبانو د ایران جاسوسان ونیول. طالبانو امنیتي ځواکونو تېره شپه په کابل کې د هغه پاروونکي لاریون سمبالګر نیولي چې څو ورځې مخکې له ایران سره د افغانستان د ترینګلو اړیکو باوجود د هغه هیواد په ملاتړ لاریون کړی و. ویل شوي چې نیول شوي کس یار محمد رحمتي نومیږي او تېره اونۍ یې د ایران د سفارت مخې ته د ګلانو د پاشلو او د ایران خلاف د افغان اعتراضونو له کبله له ایران څخه بخښنه غوښتې وه. د راپورونو په اساس نوموړي د ایران په مرستو د تبیان په نوم د یو فرهنګي مرکز مشري هم کوله چې دفتر یې ورتړل شوی دی. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې نوموړی له عامه احساساتو سره د لوبې له کبله نیول شوی. تېره اونۍ په افغانستان کې د ایران د ځواکونو له لوري د افغانانو د شکنجې او سپکاوي له کبله مختلف لاریونونه وشول او په هرات کې د کونسلګرۍ دروازې ته اور واچول شو. له هغه پیښې وروسته یو شمېر افغان اهل تشیع چې خلکو د ایران په لاسپوڅۍ تورن کړل د ایران د سفارت مخې ته له ګلانو سره لاړل او له دغه هیواد څخه یې بخښنه وغوښته. د دوی د مشر پر وړاندې د طالبانو تازه اقدام ځینو خلکو ستایلی، خو یو شمېر نورو ویلي چې خپله طالبان هم هره ورځ په نویو افراطي اقداماتو د افغانانو له احساساتو او برخلیک سره خطرناکې لوبې کوي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.